اهلي وزیر او داوړ باندې پاکستان حکومت هوایي لارې وتړلې، خو دوی هم همت د لاسه ورنکړ او د تورخم د لارې افغانستان ته ځان راورساوه. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. اهلي وزیر او محسن داوړ د پاکستان حکومت لخوا د هوایي د لارې بندېدو وروسته د تورخم د لارې افغانستان ته ځان راورساوه. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون په خاطر باندې محسن داوړ او اهلي وزیر ته بلنلیکونه ولېږل ترڅو هغوی هم د اشرف غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. خو پرون ورځ چې کله محسن داوړ او اهلي وزیر اقدام وکړ چې د اسلام آباد د لارې به په طیاره کې کابل ته ځان ورسوي، خو د پاکستان حکومت غبرګون وښودو او دوی پرې نه ښودل چې د اسلام آباد د لارې کابل ته هوایي سفر وکړي. نو دوی هم همت د لاسه ورنکړ او د تورخم د لارې ځان افغانستان ته راورساوه. ویل کېږي چې محسن داوړ او اهلي وزیر به لومړی د جلال آباد والي میاخیل صاحب سره لیدنه ولري. د ننګرهار د والي سره تر لنډې ناستې وروسته د جمهور رئیس د لوړې مراسمو په موخه د چورلکې په وسیله پلازمینې کابل ته به محسن داوړ او اهلي وزیر ولېږل شي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک کړ. د نورو دغسې جالبو راپورونو دپاره زموږ دغه چینل د سره هرومرو سبسکرایب کړئ.